نو لیدونکو د فوتوشاپ مجموعه درسونو کې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ تاسو د فوتوشاپ په دغه درسي بهیر کې په مختلفو برخو باندې پوه شو. نن هم راځو په متن لیکنه کې لږ څه بحث کوو او په ده باندې پوهیږو چې څنګه کولی شو مختلف متنونه ولیکو. دغه پروژه چې تاسو ګورئ ما مخکې ترسره کړې وه تر دغه شکل پورې چې تېر درسونو کې تاسو وکتل چې څنګه موږ تاسو دغسې یو شکل ترسره کړ. په دغه درس کې که چیرې راشو په متنونو کې موږ تاسو قدرمنو لیدونکو څو ډوله متنونه لیکلی شو چې د هغه جملې څخه یو هم خطي شکل څخه ده چې په خطي ډول سره موږ تاسو کولی شو چې خپل متن ولیکو. د مثال په ډول زه راځم دغسې د ټي په واسطه زه یو متن انتخابوم. دلته هم لیکو آل سټار. موږ تاسو دغسې یو متن ولیکه. راځو دا ځای په ځای کوو د انټر په واسطه دغسې شکل ورته انتخابوو. بیرته راځو د موف په واسطه دا هم لږ څه موقعیت یې تغییروو. که چیرې راشو په رنګ برخه کې بیرته ټي ته رنګ برخې ورته که چیرې وغواړو چې رنګ یې تفاوت واوسي مثلا د مثال په ډول غواړم دغسې یو رنګ ورته غوره کړو او دغسې یو رنګ ولري. نو د دې دپاره د دې د ترکیب څخه اجازه راکړئ چې زه دا انتخاب کړم دغسې. نو بیا هم راځو رنګونو برخه کې یو برخه د رنګ دغه انتخاب کړو مثلا دغه برخه انتخابوو د دغو رنګونو له ترکیب څخه به استفاده وکړو او دا هم ده. که چیرې تاسو دلته اوس وګورئ قدرمنو لیدونکو د موف په واسطه د آپشن څخه وځو موږ ستاسو دغه لیکنه دغسې یو حالت ځانته غوره کړو. که چیرې راشو د دېو ترمنځ فاصلې دلته راځو مختلف آپشنونه دي په پراپرټیز برخه کې. د پراپرټیز نه کولی شو موږ د دو ترمنځ فاصلې منظم کړو. مثلا دلته تاسو وګورئ هم افقي شکل هم عمودي شکل موږ تاسو کولی شو د فاصلې کنټرول کړو. دلته اوس په اوټو حالت کې ده یعنې اتوماتیک حالت کې. زه راځم دغه فاصله 80 انتخابوم ډېرېږي 840 به یې ونیسو که 840 ونه شو اوس تقریبا ښه حالت یې غوره کړ. راځم دغلته ځای په ځای کوم د موف ټول په واسطه موږ کولی شو خپل لیکنه تغییر کړو. اوس هم راځو یو بل لیکنه د ټي ټکس په واسطه د ټي په کېکاږلو سره هم کولی شو. دلته یو د دې حجم هم د سایز یې کوچنی کړو مثلا زه راځم دغه 15 ده 840 به یې ونیسو. دې کې یو پښتو لیکنه کوم د بیک سپیس په واسطه دغه لیکنه پاکولی شو. راځو پښتو لیکنې ته مثلا آل سټار دغه لیکنه مې ترسره کړه. اوس راځم د موف په واسطه دا لږ څه ځای په ځای کوم دغه لیکنه. که چیرې وغواړو چې د دې رنګ بدل کړو ټي په واسطه راځو ټي انټر وهو مثلا دا ځل غواړو دغه رنګ یې دغه شکل ځان ته ونیسي. یا هم که چیرې دغه بدل کړو دغسې یو شیپ ورته ورکړو تقریبا او دغه حالت یې دغلته کېږدو. دغه بل رنګ هم به ورته شاید انتخاب کړو. دا هم راځو دغه موقعیت کې دغسې د دې د ترکیب څخه د اوکې په واسطه راځو د دې رنګ هم بدل شو. دا موږ تاسو سره د لاینر شکل یا هم د یو لاین په واسطه چې څومره ستاسو موږ تاسو کولی شو په هماغه محدوده کې په یو لاین کې همدغسې که چیرې ادامه ورکړو تر آخره پورې ځي. خو بل ټکس کې موږ تاسو د یو ټکس انتخاب کړو راشو یو چوکاټ ورته جوړ کړو. مثلا زه راځم په دغه چوکاټ کې غواړم زما ټول لیکنې ځای په ځای شي. اوس راځم د دې سایز لږ څه کوچنی کوم مثلا د دې سایز به 10 ونیسو 10 هم نه چې لا پسې به کوچنی کړو عموما 18 یا ښه. راځو یو لیکنه کوو لیکو د ګرافیک ډیزاین اساس فوتوشاپ. اوس وګورئ موږ تاسو دغه محدوده یې چې دغه کړو لوی کې وګورئ فوتوشاپ جوړوي. فوتوشاپ
جوړوي. خو دغه محدوده که چیرې تر دغه ساعته پورې ورسېده که سایز یې وړوکی کړو چې موږ او ستاسو هغه ودریځو ځای انتخاب کړم د جسم په کېکاږلو سره یا د کنټرول A په واسطه جسم انتخابېږي کوچنی کولی شو. خو د دې تر څنګ که چیرې بیا تاسو غوښتل چې دغه بل لاین ته واوړي یا بل لاین کې ځای په ځای شي د انټر په واسطه تاسو کولی شئ مثلا زه انټر وهم تاسو وګورئ دغه لاین لاړه اخواته نو بیا کولی شو چې په دغه شکل سره د کنټرول زیډ په واسطه بیرته شاتګ ورته ورکړو او د موف په واسطه دغه ځای په ځای کوو دغه لیکنه لږ څه باید موږ او تاسو ځای په ځای کړو دا خپل سی ته وړو همدغسې موږ او تاسو پښتو لیکنه دري لیکنه د ټي په واسطه بیرته راځو په دغه محل کې ګرافیک ډیزاین اساس فوتوشاپ جوړوي بیرته د موف په واسطه راځو دغه لیکنه ځای په ځای کوو دغسې مختلف لیکنې موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو کولی شو چې ورنه ګټه پورته کړو که چیرې غواړو چې مختلف شکلونه یا هم کرف یې کړو یا تاویدلې حالت دې ته ورکړو موږ کولی شو چې د ټکس په واسطه ټي کېکاږلو په واسطه دلته دغه متن که چیرې تاسو وګورئ چې کریټ ورب ټکسټ د دې په کېکاږلو سره دلته موږ او تاسو مختلف وربونه لرو شکلونه تاسو ته ښکاري هماغه خپل لاین باید انتخاب کړو د لاین د انتخابولو په واسطه باید دغه نه موږ او تاسو کولی شو هماغه شکل ورته انتخاب کړو اجازه راکړئ زه دغه لاین انتخاب کړم مثلا راځو د ټکس په واسطه دغه انتخاب کوم کنټرول A ټي موف ته به لاړ شي یو ځلې تقریبا دغه بیرته ټي ته راځو دغه محدوده انتخابوو اسکیپ کنټرول زیډ اوس راځو کنټرول آل په واسطه دا انتخابوو راځو قدرمنو لیدونکو څنګه کولی شو چې دغه کرف شکل یا مختلف شکلونه خپل لیکنې ته ورکړو تاسو وګورئ که چیرې زه راشم دغسې ارک ورکړم زموږ او ستاسو هماغه لیکنه ارک شکل اخلي که چیرې زه راشم دلته مختلف شکلونه ورته ورکولی شم بیا دلته دې زوایاوې تاسو وګورئ چې ډېرې خامکو لږ کوچنی هاریزونټل داسې نو مختلف حالتونه موږ او تاسو ورته ورکولی شو مثلا تاسو کولی شئ چې داسې بیرغ شکله هم خپل لیکنه ویسئ فلشي او مختلف حالتونه لري د هغې په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې خپل هغه لیکنې جوړ کړو یا یې هم ترسره کړو نو دا که چیرې نن کړو بیرته خپل حالت ته راځي اسکیپ په واسطه راځو موږ او ستاسو لیکنه دلته پاتې کېږي نو قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو کولی شو دغسې په دغسې ډول سره خپل لیکنې ترسره کړو او خپل لیکنو ته خپل شکلونه هر ډول شکلونه چې وغواړو موږ او تاسو ورکولی شو نو په اخره کې له تاسو هیله کېږي تر څو چې زموږ یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ نور ملګرو سره یې شریک کړئ ښه وخت سلامت